کار بازسازی بخش از کانال احمد شاهی به هزینه 15 میلیون افغانی در ولایت کندهار آغاز شد. شهرداری کندهار میگوید بخش‌هایی از این کانال در گذشته سوی زورمندان غصب شده بود که هنگام بارندگی‌ها باشندگان محلی با تهدید سیلاب‌ها روبرو بودند. این آغاز کار بازسازی بخشی از کانال احمد شاهی در ناحیه دوم شهر کندهار است که پیش از این از سوی زورمندان غصب شده بود. به گفته مسئولان شهرداری کندهار، هزینه بازسازی این بخشی از کانال 15 میلیون افغانی است که تا 3 ماه آینده تکمیل و باشندگان محل از تهدید سیلاب‌ها نجات می‌یابند. هر ښاروالي په دې وتوانېدله چې دا خندقې په مکمل ډول له غصب څخه خلاص کړي. د دې په مسیر کې چې کوم کورونه جوړ شوي وو یا د دې پر سر چې کوم کورونه جوړ شوي دا په مکمل ډول تخریب کړل او اوس یې دا د فعلا د رغولو چارې راپیل شوې. کارگران این پروژه و باشندگان محل میگویند که به علت غصب این کانال در گذشته آنان در فصل زمستان و بارندگی‌ها با چالش‌های زیادی روبرو بودند. ورغټي ولا تنګي سبا ورځ دغه کور والا ورسره په تکلیف دی ورسره په مشکل کې دی آیا دا چې بارانونه سوي پاتاو پر اوښتي دي کوروت یو بو رغلي هغه ځای ته دوی فکر نه کوي دغه دوی لیشت ځای ته دوی فکر کوي چې وای نه کې مې کور په غړ ډېر خو ګوره چې نشته کولای ډک دی خراب دی دا پاتاو جوړ څه مرته ډېر خوشحالي ده ډېر دغه زمینه برابر سي ډېر ښه کار کوي. دا کورونه مثال خبر چې فضا و د پتا وځخه یا به کورو ته بو راوړتل یا به مثال خبر د کورو کې شان جوړل اوس ان شاء الله تعالی په ډیر عصري ډول سره جوړیږي کورونه به مثال خبر په امن کې سي. کانال احمد شاهی فاضلاب نواحی مرکزی شهر کندهار را به کانال آبرو در شمال شهر کندهار انتقال می‌دهد که بیشتر بخش‌های آن در گذشته غصب و در آن ساختمان‌ها ساخته شده بود. معاون سیاسی ریاست وزرا در برنامه